دا د خاص کونړ ولسوالۍ په منګوال سیمه کې د 3.5 میلیونه افغانیو په لګښت د هغه دیني مدرسې او جومات د جوړېدو مراسم دي چې د قانونو وزارت په اډانه کې د یو خصوصي شرکت له لوري جوړیږي. د قانونو او پټرولیم وزارت مسؤلین وایي اوس مهال په ټول هیواد کې د قانونو سپړنې قانوني بڼه خپله کړې او دا ډول پرمختیایي کارونه یې ولس او حکومت ته د ګټې رسېدو نښه ده. وزارت معدن او پټرولیم اصول لري چې چېرته قرارداد د معدن ورکوي هلته په شرکتونو باندې اجتماعي خدمات لازمي کوي چې 10% د سرمایه ګزارۍ په هغې کې شامل وي. مثلا 100 لکه روپۍ سرمایه ګزاري کوي نو 10 لکه به په ولس باندې لګوي نو په هغې کې بیا د ولس انتخاب وي، کله د مسجد، کله د مدرسې، کله د کلینیک، کله د عیدګاه، کله د اوبو د پروژې. د دغه ولس اړتیا د مدرسې وه او ورسره په خوا کې جومات. مدرسه او جومات دا بیا هماغلته د دې خلکو ضرورت و، بیا هم شرکتونو سره خبرې وکړل، شرکتونه یې په هغه اجتماعي خدماتو کې دغه مدرسه او جومات جوړوي. بل لور ته ځایي خلک خپله سیمه کې د دا ډول تعلیمي مرکزونو جوړېده ګټور ګام ګڼي. الحمدلله دا ډېره یو ښه ورځ ده او موږ ډېر خوشحاله یو. زموږ اولادونه په مدرسه خوشحاله چې مدرسه کې موږ درس او د اسلام د نگاه نه موږ کې خدای پاک یو داسې نیک خلک پیدا کړي چې آینده دپاره د نورو ټولو مسلمانانو په خیر. موږ بچیان دلته د دیني علومو سره ډېر اشنا نه وو چې اوس به سره بیخي اشنا شي. قرآن به زده کړي، حافظان د قرآن به شي، عالمان د دین به شي او د دې وطن او د دې ټول افغانستان دپاره د خدمت مصدر به وګرځېږي. د منګوال په څېر ګڼې سیمې تېرو کلونو کې د پرمختیایي کارونو په برخه کې له پامه لرې ساتل شوې وي، خو اوس د اسلامي امارت له بیا ځل واکمنېدو را په دې خوا د کونړ په دا ډول سیمو کې بېلابېلې پروژې پلي شوي او ځینې یې تر کار لاندې دي.